د واده نه مخکې د درې خبرو خیال وساتئ که نه بیا به ډېر زیات خفه او د امتحانونو سره به څه شئ مخامخ شئ. نو زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو ضرور وګورئ بیا به د دې ویډیو ارمان وکئ دا د دې ویډیو ارمان به بیا وکئ دا ویډیو به ته بیا میلاو نه شي دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ او د ځان سره حساب کوئ ښه سیو یې کړئ د ځان سره. ملګرو دا درې کارونه چې دي که چېرته دا تاسو د واده نه مخکې ونه کړلو نو بیا به ډېر زیات خفه یې بیا به هم ډېر زیات ښځه به هم درنه خفه یي او مور پلار به هم درنه خفه یي. نو تاسو له اول ځان په ځان کې دا درې کارونه راولئ بیا د هغه نه پس واده وکئ که ستاسو زندګي ښه نه وه نو بیا تاسو ویلی شئ ملګرو. لومړنی هغه ملګرو چې تاسو د واده نه مخکې ځان داسې جوړ کړئ چې تاسو د پیسو د ګټلو جوګه ځان جوړ کړئ یو داسې روزګار او کاروبار شروع کړئ چې ته بیا بله ورځ دا ښځه وکړي چې د هغه کومه ضروريات دي نو هغه پکار ده چې ته هغه پوره کولی شې. نو زما ټولو ته خواست دی چې کله واده کوئ نو ځان نه نوکري ګورئ مخکې ځان برابروئ ځکه چې څوک چا هم ودونه مخکې کړي او ځان یې کامیاب کړی نه دی نو هغه بیا ډېر زیات خراب دي او بیا ارمانونه کوي چې ما واده کړی نه وی زوره نو ښه به وی ما ځان له اول کامیاب کړی وی څه روزګار مې ځان له کتلی وی. ملګرو دویم نمبر چې دی نو ډېر زیات اهم دی چې تاسو د بل چا سره تعلقات وي د واده نه د بل چا سره مخکې تعلقات وو نو هغه تاسو ضرور ختم کړئ ځکه چې کومه جینۍ چې ستاسو دپاره روانه ده که نه هغه خپل مور او پلار پرېږدي او ستاسو دپاره روانه ده او ته هم بیا د بلې جینۍ سره تعلقات ساتي نو دا ډېر ناجایزه کار دی. نو تاسو هم چې واده کوئ نو د هغه نه مخکې چې دی نو د بل چا سره هم تعلقات دي نو هغه ضرور ختموئ چې هغه سره تاسو تعلقات خپل ختم کړئ د مخکې نه او تاسو څه وکړئ تاسو چې کومه روانه ښځه ده د هغه سره خپل تعلقات جوړول بیا شروع کړئ. او دریم نمبر ملګرو چې تاسو واده کوئ د هغه نه مخکې تاسو احساس او ذمه داري په ځان کې راولئ ځکه چې تاسو مخکې چې نو خلک په مور او پلار باندې ډیپینډ دي چې کله واده وکړي نو مور او پلار به بیا ډیپینډ شي که نه نو خامخا تاسو احساس او ذمه داري پکار ده چې تاسو دومره پیسې ګټلی شئ او دومره ذمه داري ستاسو د کور وي چې تاسو د کور د خپلې ښځې خیال ساتئ د خپلې مور او پلار خیال ساتئ. دا درې خبرې که تاسو چېرته د واده نه مخکې په ځان کې راوستې نو ستاسو زندګي به ګلې ګلزار وي د هغه نه مخکې که تاسو واده وکړو نو ستاسو په زندګي کې به ډېر زیات مشکلات راځي. نو زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې چېرته هم واده کوئ نو د دې دریو خبرو پکې خیال وساتئ انشاءالله ستاسو روانه زندګي به څه کېږي ډېره خوشحالۍ زندګي به وي او ډېره د کامیابۍ زندګي به وي همیشه به خوشحاله وي همیشه به هم زړه ته سکون وي همیشه به په زندګۍ کې کامیاب وي. نو دې دریو خبرو چې خیال تاسو وساتئ نو زندګۍ کې به کامیاب وي. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې زمونږ ټولو پښتنو ته ورسي.